دا لیډران یا خو چې سم دیندار خلک وګورئ خو تکړه چې د الله یره پړ کی هغه له اوټ ورکوي غني نو د دې شرابیانو نه د دې جوارګرو نه د جوارې اډې چلی دغه شراب سکي دی بیا ما او پتا باندې سکی ته پسې لګېدو دغه تصویرونه لګولي دغه سره خپل تصویرونه وکړي دغه غسرې ټوپې په سر کړي دي کم چې د اسلام توهین کوي ته خو ته دا تاسو که چې ته زما مخکې یو شپږ کلمې تیرې کا ته جنازه تیره کا ته د اختر مونځ څنګه کې بسم الله الرحمن الرحیم زما درنو پښتنو مشرانو کشرانو او زما میندو خویندو السلام علیکم زما نوم محمد ظاهر شاه خان اشنغر زما تعلق د یو پښتون قبیلې سره دی او د یو ډېرې غریبې کورنۍ سره تعلق ساتم زه یو سیاسی او سماجی کارکون یم ما ډېر حکومتونه ولیدل زما په یاداشت باندې تقریبا 12 حکومتونه زما مخکې بدل شول لیکن زما په یاداشت باندې د ملک او د قوم مخلص لیډر زما په طبیعت چې هغه یو ذوالفقار علي بټو صاحب کاغه هر څنګه خو د ملک او د قوم دپاره ډېر زیات محنت او خواري کړې وه د هغه نه وروستو نه په پیپل پارټۍ کې دومره تکړه لیډر شته نه په مسلم لیګ کې شته په یو پارټۍ کې زه داسې تکړه لیډر نه وینم سیوا د کرپ او د لوټ مار نه علاوه کم لیډر چې راشي او الیکشن دپاره ایم این ای یا ایم پی ای مقرر شي نو هغه په دې سټیج باندې څومره چغې وایي عوام سره څه وایي هغه بل ته ګوته نیسي خو خپل ځان ورته نه ښکاري هغه کس چې کوم د اسلام او د کلمې په نوم اوټ واخلي هغه بیا اسلام سره څه کوي هغه د اسلام کوم ځای خدمت چاته کړی دی په دې ملک او په دې علاقه کې زمون په دې ملک کې چا چې د اسلام توهین کړی دی چې ته د هغې دپاره یو اواز اوچت کړی دی هغه په دې وایي چې بس زه خو یې مینی جوړ شم بس زه کرسۍ ته ورسېدم او بس که خیر ما ته هر څه سهولت ملی شو زه په عوامو څه کوم زه په اسلام څه کوم زه په دین او په اسلام څه کوم دین او اسلام خو هغه چا دپاره غوره دی هغه چاته خوږ دی چې د دې دپاره وینې توی کړي دي او موږ ته یې را رسولی دی الله دې زموږ ټولو په زړه کې د اسلام او د الله او د رسول قدر او مینه محبت پیدا کړي ګنې نو که دا حل وي نو ګورې موږ غرق یو سراسر زموږ تبعی طرف ته روان یو د الله دپاره ټولو درخواست کوم چې ګورې الله ته توبه وباسئ او پرېږدئ دا لیډران یا خو چې ته سم دینداره خلک وګورئ ښه تکړه چې د الله یره پړ کی هغه له اوټ ورکوي ګنې نو د دې شرابیانو نه د دې جوارګرو نه د جوارې اډې چلی دغه شراب سکي دی بیا ما او پتا باندې سکی ولیدل تاسو په دې 75 ساله کې هر یو لیډر دا نه وایي چې زه به دا کوم او زه به دا کوم هغه بیا راشي هېڅ هم ونه کي خو زه دې قوم ته ویم چې افسوس څه وخت پس ګورې هغه پسې بیا روان دي په دې 75 ساله کې ستاسو اصلاح ونه شوه انسان او ځناور تاسو ونه پېژندو نن زمونږ په کې پی کې کې زمونږ د پښتنو ټیکهدار چې د عوامو د پښتنو یو لیډر ځان ته وایي اسفندیار او د هغې پارټۍ خاص کر اوس خو پکې دا بل میلو راوچت شو امل ولی چې هغه په مولیانو پسې بد وایي زما خولې په دې بدې ښکاري چې زه دا خبره کوم خو افسوس دا دی چې د ده خولې ما چې کوم الفاظونه اورېدلي دي نو ته خو لومبې ځان ته وګوره چې ته ځان ته پښتون وې ته ځان ته مسلمان وې چې یو عالمانو پسې ته بد رد وې او بیا زه هغه عوام ته ویم ډېر په افسوس چې هغې د هغې باوجود هم ته پسې لګېدي او د هغه تصویرونه یې لګولي د هغه سره خپل تصویرونه وکړي د هغې هغه سرې ټوپې په سر کړي دي کوم چې د اسلام توهین کوي ته خو ته دا تپوس وکړه چې ته زما مخکې یو شپږ کلمې تېرې کړه ته جنازه تیره کړه
ته د اختر مونځ څنګه کې؟ زما مشرانو کشرانو او زما میندو خویندو، هغه چا لوټ ورکوي کم چې د ملک او د قوم دپاره خیرخواهي او د چا په زړه کې د الله یری. نن که ما سره څوک هر څه کوي، زه د عوامو د ملک او د قوم دپاره د الله دپاره دا قرباني ورکوم. که زما را سره ملا شو خو زه به حق وینا کوم، زه د حق خبرې نه اورم. که زما سر لاړ شي پروا نشته، خو زه د حق خبرې نه اورم. او انشاءالله تعالی الله دې وکړي چې داسې وخت راشي چې زه په راتلونکي الیکشن کې په 2023 په الیکشن کې زه قومي او صوبایي اسمبلۍ ته آزاد ودرېږم. د عوامو ما ته مکمل سپورټ حاصل دی، ځکه چې د عوام د هرې پارټۍ نه تنګ راغلی دی. نو زه به د پنډۍ د سیټ نه انشاءالله تعالی زما اراده ده هلکه NI 62 او PP 18 قومي او صوبایي آزاد امیدوار. د عوامو دا خواهش دی، اگر چې زه د یو غریبې کورنۍ سره تعلق ساتم، ما سره دومره وسایل نشته، خو عوام دا تسلي راکوي چې انشاءالله تعالی اوټ به هم درکوو، سپورټ به هم کوو او نوټ به هم لګوو. نو زه د دې دپاره تاسو ته دا یو پیغام در کوم چې راتلونکي 2023 په الیکشن کې به انشاءالله تعالی زما یو غریب سړی یم، یو موټرسایکل باندې مزدورۍ کولو والا یو مزدور یم، لیکن زما به مقابله د یو داسې غر سره وي که هغه سره زما ستاسو د وټ په طاقت په زه د هغه نه اوچتېږم او د هغه نه به وځم. ګنې نو که ستاسو سپورټ را سره نه نو زه هېڅ هم نه یم. نو راتلونکي الیکشن دپاره به ما سره تعاون کوئ د خیره سره. زه تاسو ته دا پیغام در کوم او الله دې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي، زموږ او ستاسو او خاص کر زموږ پر ملک باندې او زموږ پر ملک باندې الله پاک اسلامي قانون راولي او الله دې وکړي چې زموږ د ملک نه دا ګن او دا کفر او دا هر څنګه برایانې ختم شي او زموږ د ملک د اسلام پر رڼا باندې رڼا شي او روښانه شي. او الله پاک ته نه دا دعا کوم چې الله دې کفر مات کړي او اسلام دې پې غالب راولي او د اسلام جنډه دې په ټوله دنیا اوچته شي او د اسلام رڼا دې په ټوله دنیا کې روښانه شي. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. پاکستان زندہ باد.